سلامونه احترامات کتونکو نوروزمر امید ستاسې په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. نن 21 اپریل 2025 راغلی وو سمانې ته. د سمانې دغه ښکلی چکر چې دی د ملګرو سره د میلمنو سره مو ولګو. ډېر زیات خوندور موسم و د سمانې، که څه هم لاره ډېره زیاته خرابه وه او په لاره کې څه نه څه تکلیف هم شو. لاره چې کوم کنسټرکشن کار شروع شوی دی د ډېرو کلونو نه او هغه په ټپه ولاړ دی، د هغې د وجې نه دغه سړک ډېر زیات کند و کاپر دی، نو په لاره تکلیف ډېر وشو. خو پاسه چې دی موسم هم ډېر زیات انجوی که څه هم په هنګو کې یا خواوشا علاقو پېښور کې ګرمي شروع شوې ده، موسم یو څه ګرم شوی دی. خو دلته اوس هم داسې محسوسوي چې یاره جنوري ده یا فروری ده، نو هماغه موسم دی دلته اوس هم. خوندور چکر ولګېده د ملګرو سره. میلمانه را سره دي، هر یو انجینیر صاحب عابد اقبال او همدارنګه موږ سره بل ملګری عادل اقبال کاروباري شخصیت، هغوی را سره دي. همدارنګه زمونږ د هنګو د سیمې پیژندل شوی مشر کمیونټي موبلایزر حاجي سید رحمان سعید صاحب، دوی مملتیا کوله، چکر مو ولګو. دوی سره به خبرې کوو چې یاره نننی چکر څنګه و، ستاسو خوښ شو که نه. سمانه د دوی ډېر زیات ارمان و، هر ځل به چې راوایي چې یاره سمانې ته ځو سمانې ته ځو، تم سمانې ته نه بوځې. نو دی سمانه څنګه چل دی؟ ښه الله دې خوشحاله کړه، قدرمن شي، خیر اوسې او ډېره مزه وکړه. نوروز خان ستا یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. او داسې م څه صحیح کړل چې مخکې موږ نو لیدلې، او حقیقت چې لاره لږه خرابه ده، خو چې بره وخېږي نو دا لاره ورسه به درنه ایري، دا ستړیا به دې په هېر شي، دا به دې په هېره شي، ځکه چې بره یو ډېر ښه ماحول او یو ډېره ښه انجوی ده او رش پش هم نه و ډېر زیات، او رش نه و، خو مزه ډېره زیاته وکړه. بیا پاسه خو چې کوم روډونه جوړ شوي، کوم دغه برابره شوې ده بیوټي، بره خو ډېر زبردست، بره یو سندري ځان لارې او روډ ښه کلیر، هر یو شی ښه برابر و. نننی کوم چکر چې و دا د انجوی که خوند برابر جي، ښه برابر، یو جهان مننه. خوشحاله شي او الله دې خوشحاله او آباد ساته او الله دې موږ ته ژوندی ساته تاسو سره داسې ښکلو ښکلو ځایونو ته بوځي. ډېره مننه. ورځو انجینیر صاحب عابد جان ته چې همیشه د سمانې د چکر یادونه کوي، زمونږ چې کومې ویډیوګانې ګوري، ویلاګې ګوري د پروګرامونو، نو هغه به اکثر د یادول په فیسبوک باندې چې یاره مطلب تاسو ونه خوند واخیسته، خو ځان ته نن هم راوستی دی، چکر یې ولګاو او دغه ټول چکر چې دی د دې نه یې خوند اخیستی دی. د سره به خبرې کوو چې سمانه دې خوښه شوه که نه. په خیر راغلی، ستړي مه شئ. مهرباني، خوشحاله اوسئ، ډېره مننه چې تاسو ماله د ویلو موقع راکړه. مهرباني. د سمانې خو زه ډېر وخت نه چې کوم دی اورم، او ستاسو چې ما دا ویلاګې کتلې او ستاسو دا ویډیوګانې به چې ما کتلې، زه به په ناست په دوبۍ کې وم، خو یو خواهش و ما چې یاره دې خلکو مزې وکړي. الحمدلله او ستاسو یو ښکلی ماحول دی، تاسو ملګري راغونډ شي او لاړ شي بره، او لاره لږ تکلیف دی وه، خو دا ځای داسې دی چې ما هلته نوروز صاحب ته ومویل چې نوروز صاحب چې دا ځای داسې دی چې هغه جنت بله څنګه وي. نو یو ښکلی ماحول، یو زبردست، یو خسته سینري، اخواته چې کوم دی تیرا ښکاري، ځکه تیرا مونږ ډېر نوم اورېدلی و خو چېرته لیدلی هم نه و، خو نن هم تیرا هم ولیدلو، او ډېر یو ښکلی ماحول او ډېر زبردست، ډېر د پکنیک پوینټونه جوړ کړي دي، د ناستې پاستې او چې کوم دي تاریخي ځایونه دي او لیکلي پکې شوي دي چې څومره کاله مخکې دلته و، او ډېره ښسته لاره ده که ورته وګورې. صرف د ټریول لپاره چې کوم ده سخته ده، او باقي د کتلو دپاره ډېره مزېداره ده. په لاره هم چې لیدې داسې ډېر خسته کن شوی وې که نه، تا بیچاره دا څنګه لاره او دا ګاډی او دغه تکلیف یې، خو چې کله هغه چینې ته ورسېدې دغه زمونږ ستړیا ختمه شوه. چینه خو پکې یو بل شانتې نظاره د الله یو قدرت دی، د کاڼي نه اوبه راوتې دي او ډېرې ښسته داسې یخې دي ته وایي جوړ چېرته په فرج دې یخې کړي دي، او د څکلو قابلې اوبه دي، ډېرې ښسته او ډېرې مزېدارې سپکې اوبه دي، وږې کوي دي. نو څه خو مونږ ته په لاره کې لږه مسایل راغلل، لږ ایثار شو، په لاره مونځ هم وکړو. نوروز صاحب دومره وږې کړي چې چې کوم سامان نه وړه پای کې سم پاتې نه شو، او څه موسم هم ډېر یخ دی، نو په یخو کې به انسان ته لوږ هم ډېره لګي. نو ډېره مزه وکړه، ډېر خوند یې وکړو، او انشاءالله زمونږ اراده ده که ژوند دې خیر وي بیا به نوروز صاحب سره راځو او چکر به ورسره وکړو. دله به تکلیف ورکړو، نن هم دا د ډیوټۍ نه مې ایستې، خو دا مونږ ډېره مجبوره کړو چې ته به مونږ سره لازم ځې. دا دویم دریم ځل ونه ګېرېدی، خو بس اخر د مونږ نه وخت راکړو. الله دې عزت وکړي، الله دې خوشحاله کړي، یو اخلاصمند سړی دی
هر او کله یو ډېر راشه. زبردست سړی دی هر کله ځکه راشه. زه خدای هلته راوله. خلکو ته صفت کوم او عادل صاحب ته مې هم ډېر صفت کړی دی مهرباني. چې یو ډېر نر سړی دی او ډېر خوشحاله اخلاصمند اوسئ. سړی دی تاسو خپله ښه نو خلک یې. ډېره مننه کور او دې ډېره ودان. خوشحاله اوسئ او ډېره خوشحاله مننه کوو تاسو موږ له دومره عزت راکړو دلته مو راله چکر راکړو او دلته په تاسو په موږ باندې دا علاقه وکتله نو ډېره مننه کوو ډېره مننه. مهرباني خوشحاله شئ چې ډېره سمانه مننه م خوښه کړه او د عزت مشر نه مشر. به م یو څو خبرې اخلو. مننه مشره، خوشحاله شو چې تاسې را سره یې تکلیف مو وکړه او ډېر زیات خوند یې وکړه. پاسه لاړو میلمنو م ورنه خوند واخیسته. تاسو به څه د ننني چکر په باره کې تاسو که څه هم زموږ خپله علاقه ده بار بار راغلي یو بار بار راځو نو نننی چکر درته څنګه ولګېده؟ چکر خو ډېر خوند وکړ ځکه چې یوازې خو دا نه و چې دلته خو موږ راغلي څو ځلې وو که نه دا علاقه خو موږ کتلې وه او دا کړې مو خو دا ملګري چې را سره راغله د ملګرو سره د چکر خپل ځان ته یو اراده خوند و او بیا دوی دپاره مطلب هغه علاقې چې موږ ورته ښودلې او هغه ځایونه مو ورته ښودل نو هغې ځان ته خوند کاو. دوی به ونه خوند اخیسته، موږ ته به هم خوند موږ ته به هم خوند راکاو. د دوی خوند اخیستلو سره موږ سره هم خوند راکاو. نو موږ ته نور هم څرمن راکړه چې دا خو رښتیا هم دومره ښایسته علاقه ده او موږ بس یېره کړې ده انشاءالله. او خو بس هغه یو خبره ده چې دغه روډ خدای پاک برابر کړي نو بیا به ډېر دغه ځکه چې مېلمه راشي نو مېلمانه د ګاډي تکلیف لږ جوړ شي. نن هم موږ ته د ګاډي لږ غوندې مسله جوړه کړه چې ګاډی ګرم شو په همدې وجې باندې چې لکه لار سخته ده خرابه ده چړۍ ده کنډې کپرې ډېرې زیاتې دي نو که لارې برابره شي انشاءالله چې بیا به خوند نور هم سیوا شي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. بس دا و هغه زمونږ د نن ورځې ویلاګ یا د چکر ویډیو چې تر دې دمه پورې تاسې له موږ سره په دغه کلیپونو کې هم ننداره کړله. د دغې سمانې چې څومره پکنیک سپاټ وو هغې ټولو ته موږ لاړو، هغې ځای کې هم چکرې ولګولې، د هغې ځای نه هم خوندونه واخیستل، دغه ټول میلمانه را سره وو. هیله ده چې ستاسو هم دغه کمې د کلیپونه دي دا خوښ شوي. ډیره مننه، کور مو ودان.